ما زه به د یو کس قصه درته وکړم په دې خپلو سترګو لیدلی حال درته وایم. یو کس ما ته راغل دا عفو او بخشش درته ښیمه. عفو او بخشش دا د عفو صفت په ځان کې پیدا کړي، د بخشش صفت په ځان کې پیدا کړي. ګورې که چا ضرر درته ورسول په دنیا کې، امام احمد ابن حنبل صاحب خو پیژنئ د امام اهل السنه والجماعه. دی یو وخت کې یوه فتنه راولاړه سوله د معتزله و. دغه معتزله و عقیده دا وله چې دا قرآن مخلوق ده. علما په دې باندې پوهیږي، پوهان ور باندې پوهیږي، خو د مسلمان عقیده به یې داسې نه وي ځکه قرآن عظیم شان مخلوق نه ده، دا کلام الله ده، د الله کلام ده. امام احمد بن حنبل صاحب دې ته جلادان پیدا کړي. جلاد پیژنئ په دې په دورو باندې یو څوک وهي، دوري ورسره وي. پخوا د عباسینو په دې خلافتونو د مسلمانانو چې په دې کې به دا جلادان داسې اوس دا سزا به ورکوله چاته. د امام احمد ابن حنبل صاحب دونه عذاب ورکړی و دې خلقو، وای دغه پټي نه دي، دا دورې د دې دورې به وای د امام احمد ابن حنبل صاحب په شا باندې وای وش کېدلې، داسې پرې بسولې. وای دی په دې مجبورول چې دی ووایي چې قرآن مخلوق ده، خو ده به بیا هم ورته وایي چې نه، قرآن کلام الله ده، قرآن هیڅ وخت مخلوق نشي کېدلی. بل وخت کې امام احمد ابن حنبل صاحب کور ته راغلل، د عمر اخیري شپې یم، ولې عمر یې لوړ سوی یم، بیخي بې انتها ډېر وخت په زیلو کې تېر کړل، عذابونه یې ورکړل، تکلیفونه یې ورکړل. یو وخت کې وایي هغه جلادان سیادی به وایي په دورو باندې وهل، هغه وایي دروازې ته راغلل، دروازه یې وایي ورته راوټکوله. د ده زوی وایي، د امام احمد ابن حنبل صاحب زوی وایي زه ورغلمه دروازې ته چې څوک یې؟ وایي ده راته ویل چې زه هغه پلانی جلاد یمه، ابا ته دې ووایه چې ما ته بښنه، ابا ته دې ورته ووایه چې دلته راسه. امام احمد ابن حنبل صاحب ورغلل دروازې ته ورځي، هغه ورته وایي چې ای امام احمد ابن حنبله ما معاف کړ، ما ته بښنه وکړه. امام احمد ابن حنبل صاحب ورته وایي ما دې الله دپاره معاف کړی. زوی یې ورته رامنډه کړلی وایي ای پلار جانه دونه په اساني سره؟ په کلونو یې په جیل کې اچولی وي په ناحقه، په کلونو یې عذاب درکړل، تکلیف یې درکړل، هره ورځ بې وهلې، بدن یې ټوکر ده، په دونه اساني سره؟ وایي په دونه اساني سره مې د الله دپاره معاف کړی. جلاد ځینې لاړل، زوی ته ویل وایي بچی دلته راسه. چې راغلل وایي پوهېږي ولې مې بښنه ورته وکړله؟ په ورځ د قیامت به الله جل وعلا یو غږ وکړي، د ملایکو په واسطې سره ملایکو ته به وایي چې وکړي، اواز وکړي هغو خلقو ته چې د هغو اجر په الله باندې ده. وایي پوهېږي دا به څوک دا اجر سي په الله باندې ده؟ وایي دې ورته چې یا ابی راته وایه پوه مې کړه. وایي دا به هغه خلق وي چې چا په دنیا کې عفو او بخشش د الله د رضا دپاره، د الله له اجر غوښتلو دپاره یې ورته کړی چې ما اجر په الله ده، تا ته مې بښنه کړې، زه ته دې خپل کار کوم. الله له طرفه به یو اواز ورته وکړلی چې بعضې مؤمنانو ته په ورځ د قیامت چې ای هغه کسانو چې د تاسې اجر په الله ده، الله مو غواړي راسئ چې خپل اجر تاسې ته درکړي. د الله اجر به نو څه شي؟ قسم په الله جنت عدن ده، قسم په الله فردوس ده، قسم په الله نهرونه دي د جنتونو، حور و غلمان و نعمتونه دي و بنګلي دي، سره زر و سپین زر دي. الله اجر بیا اجر کبیر ده، اجر عظیم ده چې د انسان بیا عقل کار نه کوي. نن زمانه کې که د ما چا توهین وکړل، سپکاوی یې وکړل، بدوره دې راته وویل، والله بیا دلته راځي ما ته بښنه وکړه،
نو زه به دغه بخښنه په دنیوي امتیاز، اوس ګوره که چا ضرر درته ورسول او ته ښېرا ورته وکړې، الله پاک وایي کیدای شي دا ښېرا قبوله کړي د هغه په حق کې. څونه بس یا د ښېرا په اندازه باندې چې تا ته ضرر در رسولی، ظلم یې در سره کړی، بېوفایي در سره کړې، هغو نه انتقام به الله جنې واخلي، یعنې برابر. اما که دې داسې وکړل چې ربه دې تا دپاره مې بښلی ده، نو دغه غږ به په ورځ قیامت تا ته راځي، د تا غوږونو ته له تکلیفه، له عذابونو، له پریشانیو به بیا په ورځ قیامت خلاصې. ملایکه به درته وایي چیرې دي هغه انسانان چې د رب دپاره یې خلقو ته بښنه کوله، د رب دپاره یې معافي کوله، د رب دپاره یې بخشش کول، د الله جل وعلا نه رضا مطلب و اجر یې له الله نه غوښتل، ټولو ته څه شی کول؟ عفو او بخشش یې کول. مو خو هر څه په بدل باندې کړل، ولکه مې دې ته بخشش ونه کړل نو سبا مې پسې بنده ده، اما که مې دې ته بښنه وکړه نو سبا به بیا داسې، بله ورځ به بیا نو داسې، الله مو هیر کړی ده. د الله د رضا دپاره په ځان کې دا د عفو صفت پیدا کړي. ګوریا که څوک دا قصه ما درته کوله، یو کس ولو دې ته ډېر یو کس و مړ سوی بیا یو څو روپۍ ورباندې وې، ډېر عذر مې ورته وکړه، ډېر آیاتونه مې ورته ویل، ډېر حدیثونه مې ورته ویل چې دې ته بښنه وکړه، معافي وکړه. الله به د دې ښه بدل درکړي، الله به د دې ښه بدل په دنیا او آخرت کې درکړي. ګوره تا ته به د دې حق در باندې وي، یو هغه روح به معلق وي، اوس بښنه ورته وایي نیکو امتحان کې راګیر کړل، الله دې موږ او تاسې وساتي، له داسې امتحانه دې الله جل وعلا موږ او تاسې وساتي. ګورې کله کله وخت کې انسان ته بښنه کول، بخشش کول، الله چې په تا د چا حق وي، په تا څوک ځورولی وي، چا ته د ضرر رسولی وي، تکلیف دې ورته رسولی وي، د هغو ټولو په زړه کې به الله جل وعلا دا ور واچوي چې پلاني ته بښنه وکړي. که تا چاته بښنه او که تا له بندګانو سره د مثقال ذره حساب را اخیستلی و او بیا رب ته لاسونه پسې پورته کړي چې ربه ما ته هم بښنه وکړه، نو ته له رب نه بښنه غواړې، ته خو د هغه رب په مهرباني او احسان او مغفرت ایمان لرې، نو د هغه رب دپاره ته دغه د مثقال ذره حساب بنده ته ولې نه معاف کوې؟ او که د بنده ته بښنه ونه کړه، الله به د تا دپاره هیڅوک بښونکی بیا په دنیا کې جوړ نه کړي. الله به د تا دپاره بیا بښونکی په دنیا کې څوک جوړ نه کړي. او که په خپله، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي الله جل وعلا تر ټولو هغه زیات له زیات په زیات بندګانو کې چې له چا سره مینه لري، هغه نرمدیلی وي، بښونکی وي، احسان له خلقو سره کوي، ضرر ورته ورسیږي ښه قادر وي چې انتقام واخلي، خو د الله دپاره یې معاف کوي. تاسې راسئ موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ومن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفضه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من حور العين ما شاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كظم غيظا وهو قادر، څوک چې خپل قهر وزغمي، غصه وزغمي، بخښنه څوک په قهر کې یا مشکل ورته پیدا سي، بل ورته پیدا سي، خدای هغه وزغمي. شیطان الرجیم وایي، او دی په دې قادر وي چې دی هغه چا چې ضرر ورته رسول د هغه انتقام واخلي، دی په دې قادر وي، خو بیا دی بښنه وکړي. په ورځ د قیامت به د ټولو خلقو په مخ کې به الله راولي. دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، د ټولو خلقو په مخ کې به الله جل وعلا راولي. د دغه قهر زغمل، د غصې زغمل، انتقام نه اخیستل، مسلمان ته بخشش کول، مسلمان ته عفو کول، مسلمان ته تر خطا ورتېرېدل، مسلمان ته تر کمې ګناه ورتېرېدل، په حور العینو کې، یعنې د غټو غټو سترګو د جنت په ښځو کې به اختیارمن کې وای، غواړه څونه غواړې در سره بیایې جنت ته یې بیایه، چې څونه دې زړه وي، څونه دې خوښه وي، دغو نه به الله جل وعلا تا ته اجازه درکوي. بل ورځ مې یو څو کسان کتل، یو څو د افغانستان ډومان دي، یو څو د پاکستان ډومان دي، بیا د بریتون هم داسې کوي، داسې
افغانانو د تاسو د په خدای قسم دا بی عزت مخلوق کوم گیر کړل که د افغانستان او که د پاکستان د بریتونه جنی و باسي داسي د خپل د هیواد د عزت په خاطر د خپل ناموس د عزت په خاطر د خپل خاور د عزت په خاطر د دې بی عزت مخلوق حمایت مکوي د دې عزت خرڅونکو هیواد خرڅونکو د خويندو د میندو عزت خرڅونکو لاسنیوي مکوي ملګرتیا مکوي بریتونه به په ټیک ټاک کې تاووي را تاووي او بل ته به اخطارونه ورکوي. الله اکبر. د الله پیغمبر څه وایي صلی الله علیه وسلم ګوري له الله سره څونه موږ لرې کېږو دونه به مو زندګي له غمونو ډکېږي. له الله نه چې څونه مؤمن مسلمان لري چې الله به دې دونه ژوند له غمونو درډکوي. له الله نه چې څونه لري چې دونه به دې ژوند له پریشاني وډکي. له الله نه چې څونه لري چې الله تشاکوي دي الله دین تشاکوي دي الله جل وعلا اوامر تشاکوي دونه به دې ژوند له مشکلات ډکېږي له تکلیفونو به ډکېږي له غمونو به ډکېږي په رزق کې به سرګردانه به پسې ګرځي نعمتونه به الله درکړي خون به نسي ځینې اخیستلی. وجه امداده لرب جل وعلا نه ویره په ځان کې پیدا کړي. رب جل وعلا ته امید پیدا کړي چې ای ربه ته بخونکی ذات یې ته مهربانه ذات یې ته احسان کوونکی ذات یې رازق ذات ته یې ای رب جل وعلا هر څه دي تا په لاس کې دي هر څه دي تا په لاس کې دي او ته پې قادر یې ته قادر یې مطلق یې ای رب العالمین. نو هغه وخت کې به د مؤمن مسلمان زندگی برابر سي ژوند به یې برابر سي. الله هغه مهربانه ذات ده. تاسې ته وایم د موږ ډېر انسانان دي داسې ډېر انسانان دي په پښتنو کې نه ده وبه وایم نو ډېر مې حوصله م وکړه ومې م نه ویل خو اوس به ووایم یو د کفر متل پکې سته. د څه شي د کفر متل پکې سته. د څه شي متل پکې سته؟ د کفر متل پکې سته. یعنی د جاهلیت د وخت د رسم رواج پکې سته. بصیر جان د که څوک د مننه د زړه سره رب د سرلوړی قدرمن کړه د ټولو لیدونکو حکیم جان سره د زړه سرونو ګوریا رب العزت جل وعلا دون مهربان ذات ده. موږ دا رب نه ده پیژندلی ای مسلمانان ورونو قسم په الله مخبل رب نه ده پیژندلی. یو کس د 9 نیوي مړی کړي په بخاري شریف کې حدیث ده. موږ تاسو دونه دا د کفر متل رانه هیر شوله خبره مې د کفر په متل باندې کوله نه ده وای پښتون 50 کاله بعد انتقام واخلم وای بیا وای چې ما تلوار کړي دا د موږ ځوانان دا چا چې کمسل د ځناورو صفت په ځان کې پیدا کړي بریتونه سي پرېږي دا د ځناورو صفت د نن زمانې مسلمانان سي بریتونه پرېږدي او بیا غټ غټ بیا چې ورته وایي دا بریتونه دې ولې پرېښي وایي دا والله د زمري بریتونه دي زمری ځناور ده او د رسول الله بریتونه سي بیا کمول د رسول الله صفت په ځان کې نه پیدا کومه ځکه د نبي علیه الصلاة والسلام بریتونه به واړو صلی الله علیه وسلم په مینه او محبت یو درود مو وایاست. اما د به غټ بریتونه پرېښي د ځناورو صفت به ابل یو څوک ماته وایي قاري صاحب ولې خو عمر رضی الله عنهم غټ مال عمر رضی الله عنه د ټیک ټاک دپاره غټ بریتونه پرېښي د کنزلو د بېناموسیو د دوسیو د بېعزتي دپاره غټ بریتونه پرېښي او که د کفارو د سر د پرې کولو دپاره غټ بریتونه پرېښي. اول خو له عمر رضی الله عنه دغسې بریتونه ثابت نه دي هېڅوک بې ثابت هم نه کړي ځکه هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ځانونه قربانول هغوی شکلونه د رسول الله په شکل جوړ کړي وو. د رسول الله به څه قسم شکل دوی صحابه به په همغه شکل باندې شکلونه جوړول. نو دا نن زمانې بریتور نه دي په یو خبره باندې قتل ته سره رسیږي دښمنیانو ته سره رسیږي. بیا څه وایي وایي پښتون چې 50 کاله بعد انتقام واخلي وایي چې تلوار مې وکړل. الله اکبر.
الله اکبر. دا د موږ د ځوانانو ته یا د مؤمنو مسلمانانو ته یو غټ د توهین او د سپکاوي او په دین باندې د تیری کولو یو متل ورته پرېښی دی. موږ ځوانان جرأتمند کوي په دې باندې چې له انسانانو انتقام واخلي، له انسانانو نه انتقام واخلي. په بخاري شریف کې هم دا حدیث ده، وای قاری صاحب دا کوم اخلاق چې ته استعمالوي د زړه سره اکثریت د اوس مخلوق او بې عزته مخلوق دی الله په دین غیرت وکړه، په دوسانو غیرت مه کوه. که د اوس او په دوسانو باندې غیرت کوي بیا دې نو الله ملسه، اما که مؤمن مسلمان یې د مؤمن مسلمان په دوسانو په بې عزتو په خپل عزت او د خپل هیواد او د دین عزت تر پښو لاندې کوونکو باندې باید د خوا د چا بده نسي. نو معلوم یې له قوارې معلومیږي چې دا نسي د الله په دین باندې غیرت وکړي، په خپل عزت غیرت وکړي. او دا د تاسو سره دا تاسو بې عزتو یا مثلا د تا غوندې یا دا نور چې په دې میډیا کې راولاړ سوي دي، نه د مسلمان په عزت بند، نه د خاورې او د هیواد په عزت بند، نه د دین په عزت بند، نه د بیرغ په عزت بند، دا ټول اماغه بې عزته مخلوق دسي. دا د اوس مخلوق باندې دا الفاظ لا کم دسي موږ ورته وایو. صحیح ده؟ او ما غالب ګمان می دا و چې دا د زناور صفت چې په ځان کې پیدا کړی و، نو په غوی خوا به د زور تانس دا بریتونه دا د زناور انسان وي. د زناور صفت په ځان کې ما پیدا کوي، د پیغمبر صفت په ځان کې پیدا کړي. د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیال ده لکه چې دغه د زناور صفت در پکې و، لکه چې خوا دې ډېره بده سو. سل مړي کړي یو کس د خدای مهرباني ته وګوري، یا الله جل وعلا مهرباني ته وګوري، په دې پس روان دسي توبه وباسم. رب العزت جل وعلا دغه د سل کسانو د 99 کسانو مړو ته چې سلام یو عابد انسان نه یې پوښتنه وکړله چې د ما 99 مړي کړي آیا د ما دپاره توبه سته که نه؟ هغه راولاړ وایي د سل 99 د مړي کړي توبه م لا پسې ګرځې، تورې راویسته وایي تې سلام پسې سي، نو توبه مې نسته نو تې سلام پسې لاړه. یو څوک پیدا کړي چې دی توبه وباسي او معلومات یې ځان لپاره وکړي، دی منځ کې مړ سو. چې مړ شو لنډه ده الله جل وعلا بښنه ورته وکړه، ځکه دی په دې توبې په نیت راوتلی و، دی په دې نیت راوتلی و چې له الله جل وعلا نه بخشش و معافي وغواړي او بښنه وغواړي. نو کله چې دا بښنه غوښتل دا د مؤمن شان ده، بښنه کول د مؤمن شان ده، بخشش کول د مؤمن شان ده. نو د الله جل وعلا خاطر وکړي، د یو بل مؤمن مسلمان د عزت خیال، د ابرو خیال، د بخښنې خیال، د ټولو خیال وساتي، د ټولو خیال وساتي. صحیح ده؟ الله مو عزتمن سرلوړي قدرمن لره. خبرې مو ډېرې رانه وسوي، نو انشاءالله اوس به یوله زه تاسو ته وخت درکړو. الله مو سرلوړي قدرمن که. ښه نو یو کس به راځي، نو هغه به ښه زه ګورم چې یو کس ټلیفون ته راپورته کړم چې راپورته کېږي که نه راپورته کېږي. دغه ده. قاري صاحب یو دعا د هدایت راته وکړه قربان. الله دې موږ تاسو ټولو ته هدایت وکړي. ښه یو کس ته مې زنګ والی ده او سکرین ته راغلی یم، د نو غالبا د موږ بیا دا ستونزه ده بلکل ښه که هر چا عزت ته باید درناوی وشي. بالکل حکیم جانه تا ته م زنګ وهم، زنګ در روان ده.